همدارنګه محمد رسول الله فرمایي چې چا یو مونځ پرېښوده تر دې چې د هغې وخت تېر شو بیا یې وروسته د هغه قضایي هم راوړه نو هغه ته به په جهنم کې یو حقب عذاب ورکولی شي او حقب د 80 کالو موده ده او هر کال به 360 ورځې وي او د قیامت یوه ورځ به د 50,000 کالو برابر وي په دې حساب یو حقب مقدار تقریبا 2 کروړ او 80 لکه کاله جوړېږي. دا هم په دې صورت کې چې کله وروسته قضایي هم وکړي او څوک چې د سره مونځ نه کوي د هغه به څه حال وي. بیا چې کله د یو مانځه سزا دومره وي نو هغه څوک چې په ټول عمر کې مونځ نه کوي د مانځه پروا نه ساتي د هغه حال به څه وي. حضرت عبدالله بن عمر به فرمایل چې په دې اعتماد باندې مه کیږئ چې د ایمان په وجه به آخر د جهنم نه راوځو. دومره مودې دپاره به سوځو او آخر به د جهنم نه راوځو. رسول الله فرمایي چې په جهنم کې یوه کنده ده چې د هغې نوم لملم دی. په هغې کې ماران دي چې د هغه د اوښ څټ برابر غټ دي یعنې دومره پیړ دي او د هغه اوږدوالی د یوې میاشتې برابر دی یعنې دومره اوږده دي چې یو میاشته سفر وکړي. په هغه کنده کې به هغه چا ته عذاب ورکول کېږي چې هغه په دنیا کې منځونه پرېږي. نو ډېر زیات واقعات دي قدر منوریدونکو زه به تاسو ته کومه ووایم. که د جهنم نه د ستنې ستوري برابر یو سوری پرانستی شي نو د ټولې ځمکه کې څومره مخلوقات ژوند کوي هغه به د ډېر سخت ګرمایش نه هلاک شي مړه به شي. که د جهنمیانو د زنځیر یوه کړۍ د دنیا په غرونو باندې کېښودلی شي غرونه به په ځمکه ننوځي. الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي او د نیکو اعمالو توفیق دې راکړي. نو قدرمنو اورېدونکو بېشکه هغه چا چې په دنیا کې ایمان راوړی یو نه یو ورځ به هغه ته الله نجات ورکوي او جنت ته به داخلیږي. خو د نجات نه مخکې چې کومه سزا انسان ته ورکول کېږي هغه به دومره سخته او دومره اوږده وي. الله رب العزت دې د هغه نه موږ ته پناه راکړي چې د هغې تصور په دنیا کې هم چېرته نشي کېدلی. او د ټولو نه نجات لاره دا ده چې د مرګ نه مخکې رښتینې توبه وباسو او کوم اعمال او کوم حقوق چې موږ ضایع کړي د هغې پورهوالی وکړو. اوس الله تعالی مهلت راکړی چې د دې نه موږ او تاسو ته کړو کنې وروسته چې څومره افسوس وکړو بیا هغه فایده نه لري. په آخر کې به دا هم درته ووایم چې د جهنم نه او د دوزخ نه د بچ کېدو یوه وظیفه هم محمد رسول الله ښودلې ده. رسول الله فرمایي کوم سړی چې د ماښام مانځه نه پس او د سحر مانځه نه پس چې خبرې نه یې کړې دا ذکر ووایي چې اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اووه ځله ووایي په دغه ورځ یا په دغه شپه کې چې هغه وفات شي نو الله تعالی به هغه ضرور د جهنم د اور نه نجات ورکوي او جنت ته به یې داخلوي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو. همدارنګه محمد رسول الله فرمایي چې چا یو مونځ پرېښوده تر دې چې د هغې وخت تېر شو بیا یې وروسته د هغه قضایي هم راوړه نو هغه ته به په جهنم کې یو حقب عذاب ورکولی شي او حقب د 80 کالو موده ده او هر کال به 360 ورځې وي او د قیامت یوه ورځ به د 50,000 کالو برابر وي. په دې حساب یو حقب مقدار تقریبا 2 کروړ او 80 لکه کاله جوړېږي.